अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर जी ستاسو نوم او کوم ځای نه تعلق لري؟ زما نوم راشد احمد خان دی او صوابۍ سره تعلق لرم. صوابۍ سره مې اوس هم د پېښور کې. سر جی نن د هیله ټي وي کوم پروګرام ارګنایز کړی دی، د پروګرام باره کې تاسو څه خیال دی؟ د پروګرام کې نن تاسو څه ډالۍ کوي؟ دې پروګرام کې خو تاسو ته دا ویل غواړم چې زه د پروګرام منیجر یم او تاسو ته پته نه خو او بل میوزیک ډایرکشن کې هم چې د میوزیک ډایرکشن هم کوم او دې کې چې د زما یو میشپ ته چې مختلفې ځړې سندرې مونږ یو ځای کړي دي او یو چې د زمونږ د ډېر یو ښایسته غوږ کرام دی او کاروان صاحب کلام دی پکې او بل یو داسې ډېر ښایسته کلام دی زموږ یو ملګری دی دغه کلام دی نوي هنده وده کلام دی نو ډېر ښایسته طرزونه دي او انشاءالله چې کتونکي به ترې خوند واخلي. دې کې میوزیک ارینجمنټ کې ما خپل کار کړی دی او په دې کې یو کمپوزیشن چې دی نو دا د رباني صاحب کمپوزیشن دی او بل چې دی زما دی غوږ د کاروان صاحب کلام چې دی هغه کمپوزیشن زما دی. بیا د هغې نه علاوه چې دی میشپ ته نو هغه زړې سندرې دي موږ یو ځای کړي دي. سر جی هیله ټي وي پلیټفارم نه نن تاسو دا پروګرام چې کوم ارګنایز کړی دی د کاوش ته تاسو مطلب څنګه ګورو فیوچر کې مطلب څه بینیفټس دا پړمبي ځل باندې داسې په ویب چینل باندې او یا مثال په سوشل میډیا او داسې پروګرام کول ډېره غټه خبره ده او دا کریډ چې نو خامخا هیله ټي وي ته او د هغې منیجمنټ او د هغې مالکانو ته ځي او زه ډېر زیات دا د اپریشیټ کول پکار دي دا پروګرام ځکه چې د هغې یو ډېر خپله هڅه کوي چې یاره داسې قسمه پروګرامونه ښه کلامونه ښه میوزیک او سره د ښه ویډیو دا خلکو ته پیش کړي نو زه د هغې دغه کوشش چې ده نو د هغې ستاینه کوم. سر جی تاسو په خپله چا کلام ډېر زیات وایي مطلب چا کلام ډېر زیات خوښ دې کې چې ده نو زما د خوښې شاعر چې دی کاروان صاحب دی او زه اکثر زما د کلامونه ډېر زیات خوښ دي نو پای کې یو کلام د هغې دی چې زه ویمه. سر جی هیله ټي وي پلیټفارم نه چې کومه نیو جنریشن د سنګینګ فیلډ ته راځي هغې له ستاسو طرف نه څه میسیج زما به دا پیغام یې هغې ته چې چېرې چې تاسو د موسیقۍ میدان ته راځئ نو ښه محنت وکړئ د استادانو سره زده کړې وکړئ د ښه کلام د ښه موسیقۍ د ښه سټوډیو د ښه ویډیو والا انتخاب وکړئ. تلو کې نور څه میسیج بس خاص داسې نشته دغه اخري میسیج. مننه. تھینک یو سر. مننه. شکریه ستاسو ډېره مننه. شکریه.